خبره په چې مونږه بل هغه په نظر کې ونیسو سټوریج یې حافظه ده. مونږ باید کوشش وکړو چې د کمپیوټر حافظه حد اقل 500 نه کمه نه وي. 2.5 هم صحیح ده، خو که چېرته یو څوک انجینري وایي یا داسې بل څه استفاده کوي لکه کمپیوټر سافټویر څه کې استفاده کوي یا کمپیوټر ساینس محصلین، نو دا باید د کمپیوټر حافظه له 500 جی بي څخه کمه نه وي. یو کس وایي نو چې د کمپیوټر حافظه څنګه معلومیږي؟ دا ډېره ایزي او اسانه طریقه لري. تاسو به راسئ دسپیسي ته، دسپیسي کې به یو لنډه طریقه یې دا ده چې دلته به تاسو ګورئ دغه عدد، دا عدد او دا عدد. دلته چې تاسو وګورئ په یوه کې په ډي ډرایو چې ده 319 جي بي ده او د سی ډرایو چې ده 145 جي بي ده. دا دواړه چې سره جمع کې اوس موږ راځو دا جمع کوو. زه به دلته راسم چې دا اوس څو جي بي ده. کالکولیټر ته راځمه، کالکولیټر ته انټر کومه. لومړی دلته موږ سره ده 145 جي بي، 145 جمع دی 319 مساوي 440 جي بي ده. انته کفایت کوي دا اصلا 500 جي بي، خو دلته داسې کمه کوي. خو که ته وایې چې زه دقیق معلوم کړم زما د کمپیوټر څو جي بي حافظه ده، نو تاسو به په دسپیسي رایټ کلیک وکړئ. رایټ کلیک هم چې وکړه د شو مور اپشن ته لاړ شئ. د وینډوز 10 کې به ډایرکټ منیج ته راسئ. رایټ کلیک چې وکړئ منیج ته راسئ. کله چې تاسو منیج ته راغلی، په منیج کې به یو دقیقه یو څو ثانیې د لوډ کوي تر هغو چې هغه وینډو راسي. موږ سره دا وینډو چې راغله، تاسو به چیرې سټوریج ته راسئ. سټوریج کې به د ډیسک منیجمنټ کلیک کوئ. کله چې ډیسک منیجمنټ باندې کلیک وکړئ، نو تاسو ته به دا د صفر دلته تاسو ته درکړي ټوله حافظه یې څو ده 415.15 جي بي. مطلب همدا. خو دغه هارډ ډیسک چې 415 جي بي ده، دا په 500 جي بي باندې ورکوي. پروا نه کوي، خو چې پوره یي هغومره ښه ده چې فکس 500 جي بي. پروا نه کوي چې یعنې حد اقل باید 400 نه حافظه دې کمه نه وي. 2.5 هم پروا نه کوي، خو بیا چې کله پروګرامونه کې انسټالوي بیا یا نوره حافظه دې هغه کېږي، مجبوره ته بل هارډ ډیسک ورته واخلې. بل په د هارډ ډیسکو کې چې ډېره تاسو پام وي، هارډ ډیسکونه 2 ډوله دي چې وروسته موږ په د کمپیوټر صفري زده کړو کې دا ریکارډ کړي دي. موږ یو اس اس ډي هارډ ډیسک لرو، یو جي ډي هارډ ډیسک لرو. د اس ټي ډي هارډ ډیسک دا اصلي ده او د ایچ ډي ډي هارډ ډیسک دا کم اصل یا بدل هارډ ډیسک ده. د دوی تفاوت چې ده، د اس اس ډي هارډ ډیسک ده دا برق کم مصرفوي. ډیټا چې کمپیوټر ته لیږي یا کمپیوټر نه بل ته لیږي ډېره تیزه ډیټا لیږي، زر خرابېږي نه، وایروس یې زر نه وهي. او ایچ ډي ډي چې ده هم وایروس یې زر وهي، هم برق ډېر مصرفوي، هم قیمت یې ارزانه ده. مطلب ایچ ډي ډي هارډ ډیسک 500 جي بي 500 افغانۍ ده، خو ایچ ډي ډي 500 جي بي په 3000 افغانۍ ده. قیمت کې هم فرق لري، کیفیت او هر څه فرق لري. ځینې خلک که تاسو لیدلي کمپیوټر وایي کمپیوټر هماغه کمپیوټر، دوه کمپیوټر یو شی دي، خو یو به وګورئ چې 3000 راټیټ دی، یو په 10000 افغانۍ ده، بل په 14000 افغانۍ ده. نور هېڅ شی فرق نه کوي. هارډ ډیسک او حافظه او هر څه به یو شی، فرق یې څه کې به یو ایچ ډي ډي کې او بل ایچ ډي ډي کې به فرق وي، نور فرق نه وي کې. بل څه ده، یو کس وایي ښه اوس دا هارډ ډیسکونه څنګه موږ معلومولی شو چې په موږ باندې یو دوکاندار داسې غلط هارډ ډیسک تېر نه کړي. نو تاسو به راسئ ډیسکټاپ کې به تاسو کیبورډ کې به تاسو داسې بټن کلیک کوئ، کنټرول شیفټ اسکیپ. کنټرول شیفټ اسکیپ په یو ځل کلیک کوئ. چې کله هم کنټرول شیفټ اسکیپ کلیک کړه، بیا به تاسو راسئ پرفارمنس ته. پرفارمنس کې چې کله راغلی، تاسو به چېرته راسئ؟ دا ډیسک ته. تاسو چې کله ډیسک ته راغلی، ډیسک به دلته تاسو ته نوشته وي چې ایچ ډي ډي یا ایس ټي ډي یا ایس ټي ډي یا ایچ ډي ډي، دا به تاسو ته نوشته وي. نو چې هر یو هارډ ډیسک و دلته تاسو ته اوچاته ښکاري چې دا اوس ایس ډي ډي ده او که ایچ ډي ډي هارډ ډیسک ده. نو دا وه د هارډ ډیسک د معلومولو چې تاسو دلته ډېر پام او توجه وي. بله خبره چې ده کوریا ده. کوریا څه شی ده؟ کوریا داسې یو شی ده، که چېرته یو کس غواړي په کمپیوټر واخلي او د کمپیوټر کې کوریا جګه غواړي، مطلب دا چې تاسو په کوریا 3 کوریا 5 کوریا 7 کمپیوټر لیدلی وي، د څخه مطلب یې څه ده چې د ده هدف څه شی ده؟ د کوریا 2 ولې ورته وایي یا کوریا 5 ولې ورته وایي یا کوریا 7 ولې ورته وایي؟ د ده څخه مطلب دا ده که یو کمپیوټر یي چې کوریا 5 یي، لکه زه دلته راځم تاسو ته دلته کوریا 5 او یا هم چې کوریا 6
یا کوریا شپږ خو نه راځي دومره، خو کوریا وی یا کوریا ټوی یا کوریا 3 داسې کمپیوټر راځي. دلته ګوره د څخه هدف مطلب دا ده که چېرته په یو کمپیوټر کې کوریا د تا یو کمپیوټر واخیسته او که چېرته ته په دې کمپیوټر کې 5 پروګرامه په یو وخت کې رن کې اوپن کې، لکه زه راځم یو دانه وورډ پروګرام مې اوپن کړی ده، کمپټیشن مې اوپن کړی ده، ځکه نور داسې پروګرامونه مې اوپن کړي دي 5 دانې. دا 5 دانې به په دې کمپیوټر کې ښه ټایټ کار کوي، خو که چېرته له 5 څخه یو بل پروګرام اضافه کېږي نو دا کمپیوټر به دې لوډ کوي، یعنې ډېر جام به کېږي. نو په دې خاطر څومره کوریا لوړه وي هغومره کمپیوټر دې هم قیمت یې هم کیفیت یې لوړ وي. بیا له کوریا 5 نه کوریا 6 ښه ده او کوریا 7 ښه ده، او له کوریا 2 نه کوریا 3 ښه ده، له ټول نه کوریا 7 ښه ده. نو تاسو کوشش کوئ یا کوریا 5 یا کوریا 7 واخلئ، ځکه موږ خو چېرته دومره ډېره 5 پروګرام په یو وخت کې رن کړي، خو احیانا که چېرته رن کوي نو 5 پروګرامه به ښه ټایټ کې کار کوي. ښه یو کس وایي چې اوس موږ څنګه د کمپیوټر دا معلوم کړو چې زما کمپیوټر کوریا څو ده. تاسو به راسئ په دسپیسي ته او رایټ کلیک به پرې وکړئ، رایټ کلیک نه پراپرټیز ته به راسئ، پراپرټیز کې به تاسو دلته وګورئ چې هغه ته به راسئ پروسیسر ته. پروسیسر کې موږ بیا دا وروسته وایم چې هغه موږ پروسیسر څو دی، یو انټل کمپنۍ دی، یو MID کمپنۍ دی، دا جرمني کمپنۍ ده، هغه امریکایي کمپنۍ ده، او جدا خبرې دي. دلته به تاسو کوریا ته راسئ، کوریا دا آی نه دوخه داسې کوم عدد و دا یې چې څه دا یې کوریا ده. اوس زما د کمپیوټر کوریا څو ده و، مطلب دا چې 7 پروګرام په یو وخت کې دکې رن سي دا به کمپیوټر به نه جامېږي، خو 8 هم که اضافه کېږي کې دا به بیا کمپیوټر جام کېږي. نو دا و کوریا معلومولو. بله لاره ما تاسو ته ویلي وی چې تاسو به وینډو آر ووهئ، وینډو آر کې به یا دا ووهئ او یا دلته یو بل کود هم ده چې هغه زه به تاسو ته DXDIAG دا چې کله کلیک کوئ او اوکې کوئ، دا چې اوکې کوئ د دې څخه هم تاسو کولی شئ چې مشخصات معلوم کړئ. یعنې مطلب تاسو چې کوم یو کمپیوټر هغه ورژن یې ټیټ وي هغه کې به تاسو دا کوډ ډېر کاروئ، د MSI. نو په ټیټو ورژن کې به تاسو کوشش کوئ ټیټو ماډلو کې دا MSIN PO او 32 دا کلیک او د معلومات له دې نه هم تاسو معلومولی شئ. اوس دلته ګوره په د DXDIAG دلته چې کله کلیک کوئ تاسو ته راځي ماډل یې هم راځي د 450 نه چې کوم ماډل یې ده، د میموري یې راځي چې هماره ریم 16 GB ده، 16300 MB ته اړولی ده. نو د یو بل چې ده کوریا یې دلته هم معلومېږي، 1 کوریا ده، 8 جنریشن ده، او سی پی یو یې 12 سی پی یو ده چې سی پی یو به وروسته راسي چې سی پی یو څه ته وایي. دلته موږ بله آپشن چې هغه کار کوو په ډیډیکیټ باندې، چې ډیډیکیټ څه شی ده؟ ډیډیکیټ داسې یو شی ده چې انجینري پروګرامونه یا هم د ډیزاین پروګرامونه که چېرته یو کمپیوټر کې استعمالیږي او هغه کمپیوټر هغه ډیډیکیټ ونه لري یا اضافه میموري درته ویل کېږي چې دا ونه لري، نو کمپیوټر کې دا پروګرامونه اول خو انسټالیږي نه، بیا که چېرته انسټال سي احیانا بیا به کار نه کوي، ډېر به جام کېږي، کمپیوټر به ډېر زر جام کېږي. نو دا کمپیوټر کې مختلفه هغه لري چې 2 GB ډیډیکیټ هم راځي، 4 GB او 8 GB. نو دا که چېرته یو 2 GB ډیډیکیټ والا کمپیوټر اخلي نو دا به 8000 نه تر 12000 قیمت لري. که کله 4 GB ته رسېږي له 4 GB ډیډیکیټ والا له 12000 تر 25000 نه 10000 پورې کېږي. که 8 GB ډیډیکیټ څه تر 80,000 پورې د کمپیوټر قیمت یې لوړېږي. نو دا ډیډیکیټ څنګه معلومیږي؟ ډیډیکیټ لاره هم لنډه، تاسو به کنټرول شیفت اسکیپ کلیک کوئ، کنټرول شیفت اسکیپ هم چې کله کلیک تاسو به پروسیسر داسې هم نور راسي، پروسیسر ته به نه ځئ، تاسو پرفارمنس ته راسئ، پرفارمنس کې به تاسو دا ګرافیک باندې کلیک وکړئ، ګرافیک باندې ګرافیک 0 باندې په دم چې کله کلیک تاسو ته به دلته راسي ډیډیکیټ څو 2 GB ده، د دې له لارې هم ډیډیکیټ معلومیږي چې انجینري سافټویر ډېر بهترین کار کې ترسره کوي. له بل لارې هم موږ کولی شو دا معلومه کړو چې تاسو دلته وګورئ، دلته به هم ډیډیکیټ موجود وي په منو کې. زه به نیکسټ پیج ووهم، نیکسټ پیج دلته ډیډیکیټ، خو مطلب دا چې له مختلفو لارو څو طریقو نه هم د معلومیږي ډیډیکیټ چې یو کمپیوټر
ډیډیکیټ څنګه لري او که نه لري. ډسپلی ته ډیډیکیټ په دلته نه ښکاري په د ځای کې، خو مونږ کولی شو چې په له بل هغه کې وګورو چې په دا بله کود کې دا ډیډیکیټ شته او که نه شته. زه به راسم دلته او دلته به دا کلیک کړم او انټر به کړم. زه به دلته وګورم چې دلته هم ډیډیکیټ ورکوي او که نه ورکوي. خیر که دلته ورنه که څو نورې طریقې هم دي چې له هغه له لارې مونږ ډیډیکیټ معلومولی شو. نو دلته خو دلته هم ډیډیکیټ نه ده ورکړی چې دلته ډیډیکیټ څومره ده، خو تاسو راسئ په د پي سي باندې رایټ کلیک وکئ او پراپرټیز ته راسئ. پراپرټیز کې به تاسو ته ګرافیک کارت یعنې مطلب اما ډیډیکیټ 2 جی بي ډیډیکیټ لري. حافظه هم درته ښیي سټوریج 466 جی بي ده او ریم هم 16 جی بي درته ښیي. کوریا دلته هم درته ښیي کوریا 7 ده او 8 جنریشن ده. نو دا و د کمپیوټر از کوم مشخصات چې ډیر مهمه دي تر اووم هغه پورې. نو له اووم نه وروسته به تاسو بیټرۍ ته ځئ. کله هم تاسو کمپیوټر اخلئ بیټرۍ ته به ډیر متوجه کیږئ چې د یو کمپیوټر بیټرۍ په ټول کمپیوټر کې ډیر مهم فکټور ده. مطلب دا چې کله تاسو کمپیوټر اخلئ باید 3 ساعتونه 2 ساعتونه خو کم باید کار ونه کړي په بیټرۍ. 2 ساعته 3 ساعته کار وکړي. تاسو ته زیاتره د هغه دوکاندارانو ته چې ورځئ او ورته وایئ چې ماته کمپیوټر راکړه، هغه درته وایي چې لاړ شه هغه کې کمپیوټر 4 ساعته 5 ساعته ګارنټي درکوي چې دومره ګارنټي واخله دا چارج کوي. ته به لاړ شه دا به چک کړي که چېرته چې کار کوه خو صحیح ده، که کار یې نه کوه 3 ساعته 4 ساعته بیا ځکه بیرته اما وخت درکوي، وخت به ته ترې اخلې بیرته به کمپیوټر دې چینج کوي. نو بیټرۍ هم ډیر مهمه ده چې اقلا باید 3-4 ساعته کار وکړي. دلته بیټرۍ کې یو دوه هغه ډیر مهمه دي چې یو کله ته هم په کمپیوټر کې فلم یا ویډیو ګورې نو بیټرۍ چارج ډیر سلو مصرفوي. مطلب دا چې ته کمپیوټر به ضمانت درکړی چې 6 ساعته یا 3 ساعته یا 2 ساعته به درکړی، نو ته چې کله ویډیو وګورې نو کار کوي کې. خو کله چې ته په هغه انجینري سافټویر یا هم اکسل یا داسې نور یو پروګرام کې کار کوي چې هغه لږ ډیر وزن لري لکه انجینري سافټویر کې اټوکیټس یا ریویټس یا 3 ډي ماکس یا نور د سافټویر سوي لومیانس. نو په دوی کې چې ته کار کوي دغه تا ته چې په 3 ساعته په ګارنټي کمپیوټر درکړی چې 3 ساعته چارج کوي دا به زیات چارج وکړي 1 ساعت چارج کوي. خو دا مشکل نشته ځکه هغه کمپیوټر دغه کوم سافټویر چې دی دا ډیر چارج مصرفوي. نو په دې خاطر په هغه تشویش نه کوئ چې ولې دا چارج زر ووهه. بل کمپیوټر کې یو بل فکټور چې هغه چې سی پی یو ده. سی پی یو هم په کمپیوټر کې ډیر مهمه ده چې کمپیوټر کې سی پی یو یعنې څه شی ده. سی پی یو اصلا داسې یو شی ده لکه د کمپیوټر مغز. دا د کمپیوټر مغز چې څومره ډیر وي هغومره څه کمپیوټر ښه کار کوي. لکه زه دلته راځم په رن کې وینډو آر کې به دلته ووهئ تاسو ډي ایکس ډي آی ان جي او دا به اوکې کوي. چې کله اوکې کړئ دغه مینو تاسو ته چې کې اوپن کېږي دا خو اوپن ده خو تاسو ته دا د بیا اوپن شو. زه اوس دا هغه کوم چې کنفیوز نه شئ د وینډو آر وهم او دا انټر کوم. کله چې انټر کړئ تاسو به دا مینو اوپن شي. نو دلته به تاسو خپله سی پی یو وګورئ. زما کمپیوټر چې ده 12 سی پی یو اس ده. مطلب دا چې دا کمپیوټر هغه کمپیوټر نه قوي ده چې 8 سی پی یو اس لري او هغه کمپیوټر نه ضعیفه ده چې 14 سی پی یو اس لري. مطلب دا چې د کمپیوټر مغز څومره لوړي هغومره بهتره او ښه او چټک کار ترسره کوي. نو دا و د کمپیوټر ویډیو چې د څنګه یو ښه کمپیوټر موږ بازار کې اخیستلی شو. نو په لوی الله تعالی سپارم ښه وخت ښې چارې.